راتلونکي څو اونۍ د افغانستان د سولې په تړاو له پرمختیاو او ناستو ډکې بلل کیږي. ښکاري ولس، سیاسي او جنگي ډلې او نړیوالو ټولو د سولې لپاره مټې رانغاړلې دي. سلام و وقتتان بخیر. به جرگه آزاد BBC خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. زه عبدالمالک عاصم مو هم د خپلو همکارانو په استازیتوب نننۍ جرګې ته هرکلی کوم. روند گفتگوهای صلح تا اینجای کار طبعا با نگرانی و امیدواری بوده. برخی ها برگزاری نشست دوحه و نشست مسکو را سرآغاز فرایند ثابت‌تر و بلندتر مذاکرات با طالبان می‌دانند. اما برخی دیگر نگران برگزاری چنین نشست‌ها بدون حکومتند. له څلور لسیزو تودو جګړو وروسته داسې ښکارېږي چې ټولو د ډیپلوماسۍ ژبه غوره کړې پاکستان، امریکا او روسیه یې داسې ښکارېږي چې مخکښان دي. د همدغو وروستیو پرمختیاو په تړاو باندې د نن په جرګې کې بحث کوو. مهمانان ما هم مولوی عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح و آقای حضرت عمر زاخلوال، وزیر سابق مالیه و یکی از اشتراک کننده های نشست مسکو، و خانم هوا علم نورستانی، کمیشنر سابق کمیسیون حقوق بشر افغانستان و یکی از دو خانم اشتراک کننده نشست مسکو. شما را خیلی خوش آمدید میگم. تاسو ټولو ګډونوالو ته هم ښه راغلاست وایم چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو دلته نن له موږ سره په جرګه کې هستئ. آقای سلیم، بحث را با شما آغاز میکنیم. با تحولات اخیر و انکشافات اخیر در پیوند به صلح، مخصوصا نشست دوحه و نشست مسکو را چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دوستای حاضر در صحبت و حاضرین محترم. روند صلح یا عملی صلح را بعد از این ماجراهایی را که به بعض شما اشاره کردین و بعضی مواردی را که شما به او اشاره نکردین، در یک مرحله بسیار حساسی رسیده. از یک طرف ما را امیدوار می سازه به آغاز موفقانه روند گفتگوهای صلح و از سوی دیگه هم یک سلسله ملاحظاتی را هم مردم ما طبعا دارن و ما هم در شورای عالی صلح داریم و معتقد هستیم به این که ملاحظات مثبت است یا نگرانی های منفی است تقریبا؟ در سطح طرح است، در سطح پیشنهاد است که در گذشته هم گفتیم، یک بار دیگه هم تکرار میکنیم که مردم افغانستان تشنه صلح هستند. اجماع در افغانستان وجود داره برای آوردن صلح و برای آمدن صلح در کشور. منتها راههای رسیدن به صلح، راههای رسیدن به تفاهم، شیوه های خودت بخصوص خودت داره. اما طرف روان است یعنی؟ و طبعا در اون مسیر در حرکت هستیم. بسیار تشکر. سلیم صاحب، بحث میکنیم. زاخلوال صاحب، تاسو مسکو کې له د طالبانو له پلاوي سره وکتل، کومې خواته روان دي دا ټولې خبرې اترې؟ دا د ټاکل شوې د 15 فبرورۍ کې بیا دوحې کې سره کینی، دا خبرې داسې ښکارېږي چې له دریو مختلفو موقعیتونو په مخ روان دي. کوم خواته ځو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څه چې موږ وینو لومړني د پام وړ قدمونه دي او موږ باید ورته محتاطانه خوشبین اوسو. هر هغه ناسته، هر هغه خبرې چې د هغې څخه د سولې بوی راځي، موږ باید د هغې ملاتړي اوسو، مګر په عین وخت کې باید دقیقاً مدیریت شي او په نهایت کې دا پروسې ټولې منسجمې شي سره. پراګندګي په دا مذاکراتو کې بیا د سولې په ګټه باندې نه ده. اوس پراګنده دي؟ ورته ویلی شو چې پراګنده دي، مګر تنده سولې ته ډېره زیاته ده. هیلهمندي د خلکو، تقاضا د خلکو، د عامو وګړو او همدارنګه ژمنتیا د سیاسیونو شته، د بیروني همکارانو هم شته. هڅې په دې روان دي چې څنګه موږ وکولی شو چې دا ټولې پروسې سره هماهنگی کو. آقای زاخلوال، دوباره به شما برمیگردیم. تشکر. خانم هوا، شما هم که یکی از دو خانم اشتراک کننده در این نشست بودید، این نشست را چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکر. سلام خدمت شما، خدمت مهمانای بزرگوار
اگر یک انسجام باشه و یک مدیریت خوب مثل که جناب وزیر صاحب برش اشاره کردن، کار بسیار خوب است، به خاطر که از پراگندگی طبعا در هر نشست ها اگر درست مدیریت نشه به یک سوی دیگه خاطر رفت. اگر یک انسجام باشه بسیار درستش مدیریت شده بود در مسکو؟ بله بسیار زیاد. تشکر. مننه ډیر زیات اوریدونکو او لیدونکو او دلته ناست ګډونوال موږ خپل کوو پروګرام کې که څوک پوښتنه لري مهرباني وکړئ لاسونه جګ کړئ. که مایک دغه دریم خطر کې توره کورتۍ سي اغوستې دې ته راوړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حمید الله ده او د لغمان ولایت څخه یم. دایم د افغانستان دولت پر طالبانو غږ کوي چې راځئ صلح ته حاضر شئ. کله چې طالبان صلح ته حاضر شو په مسکو کې نو د افغانستان دولت ولې پکې اشتراک ونه کړ؟ مننه ډېر زیات. همدا یوه پوښتنه نورو ته به م وخت ورکړو. زخیلوال صاحب د افغانستان له حکومت نه یې لږ څه غوښتنه نه وکړې دغه کنفرانس کې، او بل دا د سولې مذاکرات بللی سو؟ نه، د مسکو ناسته یو بین الافغاني گفتمان ورته ویلی شو، مذاکرات نشو ویلی ځکه چې یو طرف ته رسمي اړخ نه و ناست. په رسمي اړخ کې حکومت حتما باید ګډون کړی اوسي. څه چې مسکو وکړی شو هغه دا دی چې حتی په دې برخه باندې چې هغه خبرې چې باید پایلې ولري په هغې کې باید حکومت حتما ګډون ولري او طالبان په دې برخه کې باید انعطاف وښیي. خوشبختانه موږ کافي اندازه د انعطاف نښې نښانې وویو یا اشارې وویې له هغه اړخ نه د هغه اړخ نه او همدارنګه کوم پرېکړه لیک چې که تاسې وګورئ په هغې کې موږ ویل چې یو لفظ دی په نامه د همشمولو بین الافغاني مذاکراتو د لارې باید سولې ته لاره پیدا کړو. همشمولو کې مطلب دا و چې حکومت باید ګډون ولري. نو تاسو خو همشمولو کې زخیلوال صاحب دا معنا هم لري چې حکومت د حکومت په توګه نه دی او اړخ په توګه راشي؟ نه، رسمیات حکومت ورکوي. د نظام په استازیتوب باید حکومت وسی، مګر حکومت هم نشي کولی چې پراخې سیاسي خواوې چې تاثیرګذاره دي په قضایاو د افغانستان کې هغه د سولې د پروسې نه بیرون وساتي. خو که داسې وایي چې د حکومت په مشرۍ مثلا یو هیات ورغلی وای، بیا که څوک مثلا له پامه غورځول سوي وای، کیدای شي حکومت ته میلې وسي. تاسو دغه همشمول کوي دغه ډله، اوس بیخي خپل حکومت لرې پاتې ده، دغه نور کولی شي چې خپل داسې یو پرېکړه لیکي او ماده راوړي او اصطلاح راوړي چې همشمول؟ ولې نه؟ ما درته ویلي چې دا د افغانانو ترمنځ طالبانو هم افغانانو، دا نورې خواوې هم افغانانو. که تاسې بیا هم پرېږدي نه، صحیح ده. که وګورئ دلته لیکل شوي چې په کنفرانس کې د ټولو خواوو ګډون کوونکو خواوې دي دلته. دا وختې کې چې موږ د امریکې د ناستې نه ملاتړ کوو او تقاضا ترې دا کوو چې زمینه ساز اوسي رسمي مذاکراتو ته، نو د افغانانو د ناستې نه خو د سلسله هرکلی وکړو. آقای سلیم، چرا حکومت در اینجا بیشتر دخیل نیست؟ یکی از ابهامات هم همین بود، یکی از ملاحظاتی را که ما داشتیم بالای نشست مسکو هم همین بود که چرا از حکومت افغانستان من حیث نماینده مردم افغانستان دعوت نشده بود، چون نمایندگی رسمی مردم افغانستان نظامش میکنه و نظامش هم که میتونه حکومت از اون نمایندگی بکنه، و همچنان آدرس مشخصی را که برای روند صلح یا برای گفتمان صلح از طرف مردم افغانستان و از طرف دولت افغانستان توظیف شده موظف است و شورای عالی صلح است. او نورستاني صاحب اوس د مسکو راګرځېدلې تاسې او د مسکو غونډې په تړاو دلته بحثونو ته ګورئ، څه ډول درته برېښي چې دا ښه حرکت و که تېروتنه پکې وشوه؟ حرکت د افغانان په مجموع کې سولې ته ضرورت لري، د جنگ نه زیاتي ستړي دي. که دا د سولې غږ د هر ځای نه جګېږي، او دا خو لکه چې بیا هم زه د وزیر صاحب خبره تاییدوم چې دا نشست بین الافغاني او نشست او ناسته وه، او هغه جرړې د جنگ چې څنګه موږ کولی شو دغه جرړې وچیکو او څنګه موږ کولی شو چې یو سولې ته ورسیږو، عادلانه سوله، تلپاتې سوله. نو په دې خاطر باندې راټول شوي او دا غږ که د هر ځای نه پورته کېږي باید لبیک ورته وویل شي، ځکه چې د جنگ د منځه وړلو لپاره اقدامونه دي او باید هرکلی وشي. اجازه بدین که اشتراک کننده ها را هم بیشتر در بحث سهیم داشته باشیم. اشتراک کننده هایی که پرسش دارن دستای خودشان بالا کنن.
سراغ یکی از اشتراک کننده میریم که پرسش دارن و دست خودشان بالا کرده. برنامه جرگه آزاد یکی از هدفهای اصلیش هم همین است که شما بتونین رو در رو پرسش‌ها و نگرانی هایی که مخصوصا در نزدتان وجود داره را با مهمانای ما بیشتر در میان بگذارین. از شما میخوایم بپرسیم. انیس اقمل، اشتراک کننده از ولایت کابل. با نظر شما که در این نشست‌ها اشتراک کردین، آیا حامیان طالبان که هدف از کشورهای خارجی هست واقعا میخواین که در افغانستان دیگه صلح بیاید؟ تشکر بسیار زیاد. نوری ساری صاحب تاسو مهربانی. علاقمندی از هر طرف، هم از طرف خارج و هم از داخل، هم سیاسیون افغانستان و هم حکومت افغانستان علاقمندی به امی داره و متحد به امی هستند که در افغانستان دیگه باید جنگ اختتام پیدا بکنه. نشست هایی که ما فعلا شاهدی از اون نشست ها هستیم که یکیش نشست مسکو هم بود، به خاطر امی تدبیر و دایر شده بود که ما برای رسیدن به صلح باید راهایش پیدا بکنیم. تشکر. و از این نشست ها تشکر. من زاخیلوال صاحب تاسو په پاکستان کې کلونه سفیر وایست. پښتنه دا وسی د طالبانو ملاتړي هغه هیوادونو چې ورته اشاره کیږي هغوی کوم د علاقمندي را پیدا شوې ده کنه په دې وروستیو کې د سولې شورای دارالانشا مشر ویلي چې پاکستان په نظر کې یو څه خوشبیني ښکاره کړل چې نظر کې بدلون راغلی. څه ډول درته بریښي تاسو ته؟ مخکې له وخته دی زموږ ځینې ګاونډي په ډېر منفي شکل باندې د افغانستان په جګړه کې دخیل و، لا تر اوسه دي. امیدواري مو دا ده چې د دوی پالیسۍ تغییر خوړلی وي او ویې خوري په راتلونکي کې حامی د سولې او ثبات شي. مګر په نهایت کې بیرته دا ګرځي موږ افغانانو ته. که چېرته موږ افغانان په خپلو منځو کې د سولې دپاره یو متحد و واحد تعهد سره ولرو او دا ژمنه سره وکړو چې یو جوړجاړي ته سره رسیږو چې د ماسکو ناستې همدا ډول یوه هڅه وه او طالبانو موږ سره په پرېکړه لیک کې ومنل چې د افغانستان جنگ تحمیلي تعریف کو، یعنې هغې ومنل چې دا تحمیلي ووایو. که تاسې بیرته ورشئ هم د دري په پرېکړه لیک کې او هم د پښتو په د تحمیلي په دې باندې یو توافق دی. نو فرصت نه پیښیږي ولو که بیروني هیوادونه وغواړي چې زموږ د داخلي اختلافاتو څخه په داسې شکل باندې استفاده وکړي چې موږ د یو د بل وینو ته تږي شو. نو بیا هم که تاسې پرېکړه لیک ته وګورئ چې په هغې کې طالبانو هغه مهم استازي چې کوم دي هغوی پکې ناستو او اولنۍ ماده یې همدا ده چې د افغانستان د روان جنگ پای ته رسېدلو هغه مهمه لاره د بین الافغاني مذاکراتو او تفاهم د لارې شونې ده. هغه اصل ته مطلق موږ ورباندې چې څومره تاکید وکړو هم کم دی. که هغه مو سره وکړه هر څومره بد نیت چې بیرون ووسي هغه عملي جامه نشي اغوستی ځکه موږ ورته زمینه نه وي برابره کړې. دغه کوم اندېښنه چې د افغانستان حکومت سره دلته د افغانستان په دننه کې د بهرنیانو د ګاونډیانو د مداخلې له اړخه د هغوی سره هم دا وایي مسکو په داسې کې طالبانو سره زه به درته ویلی شم چې وخت کې طالبان مني چې د افغانستان جنگ تحمیلي دی، همدا اشاره هم دا ده. نو د دې دا کفایت کوي چې د هغوی برداشت څه دی د جنگ په اړوند. در وضعیت فعلی که پاکستان و ایران عملا متهم هستند به حمایت از طالبان و همین گروه ها، چه فکر میکنین؟ آیا این همکاری ها از حسن نیت برخواسته این کشورها است و یا اینکه اهداف دیگری در پنهان در پس پرده است؟ ما با در نظر داشته داعیه صلح‌خواهانه‌ای را که یا اجماع صلح‌خواهانه‌ای را که به سطح منطقه و به سطح کشورهای همسایه ظاهرا ما فعلا می‌بینیم ما به فال نیک می‌گیریم، اما در عین حال با در نظر داشت تجاربی را که شما به او اشاره کردید منتظر می‌مانیم که در عمل همکاری کشورهای منطقه و کشورهای همسایه با روند صلح آیا صادقانه است یا عملا یا برخوردشان با عملی صلح چگونه است. منتظر سلیم صاحب تا چه وقته؟ بیشتر شما اشاره کردید نشست‌هایی را پیشرو داریم. در نشست‌های پیشروی انشالله در مستقبل بسیار نشندان دور معلوم میشه و صداقت و عدم صلح شما نگرانی نشان داد گفت اگه مذاکرات بین طالبان و امریکا دوام پیدا کنه ممکن افکار عمومی تخریش شوه و فکر کنند که حکومت افغانستان دور زده میشه و دیگه قسم برداشت ممکن از این شود و گفتن که عاجل باید مذاکرات بالاخره به یک نتیجه رسانده شود. از کمیسیون سخنگوی کمیسیون شورای عالی صلح گپ زدن. شما یعنی میگین که اگه انتظار باشه و مذاکرات نتایجش خوب است باید منتظر باشیم؟
من فکر میکنم دیر نمانده، ما زمان زیادی نداریم. نهایت نشست‌های دیگه هم که قرار است دایر شود به او زمان کمی مونده. ما به همراه دوستایی که در نشست‌ها هستند، در مذاکرات هستند، همراهشان هماهنگ هستیم، در توانی همراهشان پیش میریم. تا هنوز ما کدام نگرانی را از روند گفتگوها نداریم. صرف گپ ما در صداقت است که کشورهای همسایه و کشورهای منطقه در صورتی که صادقانه با این روند کمک بکنن، همکاری بکنن، ما متيقن هستیم که نتایج مطلوب و ملموسی را از روند صلح در افغانستان خواهد داشت. ډیر مننه درانه لیدونکي او اوریدونکي کولای شي پر ټولنیزو رسنیو د آزاد جرګې پروګرام موږ سره تعقیب کړي، خپل پوښتنې او نظرونه موږ سره شریک کړي پر فیسبوک آزاد جرګه، جرګه آزاد او دارنګ په جرګه او په ټویټر او انستګرام هم دوی کولای شي دغه پروګرام تعقیب کړي. پر یوټیوب هم بشپړ لیدلی شي. دلته بیا ګډونوالو ته وخت ورکوو که څوک پوښتنه لري مهرباني وکړي. د اول قطار ته مایک راوړئ. سلام او درنښت، عارف اکمل یم د وردګو څخه. زما پوښتنه دا ده، ټولې خواوې داخل اړخونه سوله غواړي، د سولې خبره کوي، که هغه د افغانستان حکومت دی، که د امریکا متحده ایالات دی او که پاکستان دی، خو بیا هم دا سوله مروره ده. که په دې اړه لږ مننه ذخیرالله صاحب. دغه اصلي د سولې مذاکرات له کوم ادرس اوس روان دي؟ دوحه ده، بالاخره دا ستاسو د مسکو غونډه چې دویم ځلې بیا په دوحه کې دایروي، امریکا ده، پاکستان ده، داسې ښکارېږي ادرسونه مخ په ډېرېدو دي او دا مسله پیچلې کېږي. زه اوسنیو ناستو ولاړو ته دا د سولې مذاکرات نه وایم. دا مقدماتي مهمې ناستې د مذاکراتو لپاره د شرایطو برابرولو دي او هغه به په نهایت کې بین الافغاني مذاکرات وسی چې نتیجه به ولري. اکمل صاحب ډېر ښه شي ته اشاره وکړه. یعنې دا یې بېلارې کوی نه شي دغه ډول مثلا روسیان پکې اوس ورځ پوره داخلېږي، پاکستانیان. زه به درته ووایم که مطلق یې بېلارې کولی شي، که چېرته دا سره وصل نه شي، هماهنګ نه شي، نو څوک بیا هماهنګ کوي؟ زه به اوس درته ووایم. مثلا تر اوسه پورې دا لومړنۍ ناسته نه وه د سولې په اړوند په مسکو کې چې صورت یې ونیو. مخکنۍ ټولې ناستې په هغې باندې داسې یو برداشت و چې دا د روسیې هڅې دي چې د امریکا د سولې په اړوند باندې هڅې او قدمونه هغه سره بېلارې کړي. مګر د روس په ناسته کې موږ دغه ګډون کوونکي وتوانېدو چې مدیریت یې مطلق افغاني کو. نه تنها چې هغه پخوانی برداشت مو سره وګرځاو، بلکې تاسو ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو د مسکو د ناستې څخه ملاتړ وکړي. تاسو ولیدل چې د مسکو په ناستې په پریکړه کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو څخه ملاتړ وشوه. حکومت هم رد نه کړل، ویلې چې دا یو علمي بحث و د سولې په تړاو باندې تقریبا یو ډول محتاط هرکلی چې ښه کار یې وکړه. په هغې ځای کې موږ په کلي ارزښتونو چې اکمل صاحب ورته اشاره وکړه، سوله د جنګ د خاتمې په معنا نشي کېدی. سوله چې وایو چې تلپاتې وي، باعزته وي، په هغې کې د نظام خوندیتوب ډېر زیات مهم دی. او دغسې یو سوله چې باعزته سوله هغې ته وویل شو، د یو تلپاتې باعزته سولې ته هغه لاره وروي. سپاس. یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. یو ځل بیا مو د بی بي سي آزاد جرګې ته هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د سولې په وروستیو پرمختیاو باندې بحث کوو چې د مسکو او دوحې له ناستې وروسته ټاکل شوي د فبرورۍ په 25مه یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې مذاکرات وشي او تر هغه وروسته د مسکو د ناستې د ګډونوالو دوهمه غونډه په همدغه دوحه کې ترسره شي او تر هغه نه وروسته به په کابل کې مشورتي لویه جرګه د سولې په تړاو باندې رابلل کېږي او داسې تمه کېږي چې کراکرا افغانستان اصلي پړاو د مذاکراتو ته ورداخل شي. زما سره خوا کې امان سلطاني دلته ولاړ ده ته مایک ورکوو چې زموږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لري. څه تضمین وجود لري ولې چې کله چې د مجاهدینو حکومت جوړ شو د روسیې د شکست وروسته، هلته هم یو ګوند خفه پاتې شو او بالاخره دا جنګونه بیا شروع شول او بالاخره د طالبانو حکومت له نسکورېدو وروسته په بن کې یو کانفرانس جوړ شو، هلته هم یو ګوند موجود نه و، نادیده ونیول شو. بیا دا پروسه اوس څه تضمین وجود لري چې بیا به دغه ګروپ که صلح هم وکړي
نو داعش ولې په نظر کې نه دی نیول شوی؟ آیا بیا به یو لسیزې بعد موږ دا پروسه بیا حالت نه تکرارو دا تجربه؟ مننه ډېر زیات. مخکې دې زاخیلوال صاحب تاسو جواب ورکړئ. نورستاني صاحب دا ناستې یقینا یو مقدماتي ناستې دي چې موږ دغه لاره هواره کړو، مننه زاخیلوال صاحب. قرباني ورکوي. دې پوښتنې ته که جواب ورکړي بیا به سلیم صاحب ته ورسو. تیرو څلورو لسیزو ترخو تجربو نه تکرار ته تعهد، په دې کې د کمونستانو دوره ترخه تجربه و، په دې کې د مجاهدین دوره ترخه تجربه و، په دې کې د طالبانو دوره ترخه تجربه و، په دې کې په تیرو 18 کالو کې د طالبانو نشمولیت په نظام کې یا د دوی پسې تر اخره حد پورې مجبورولې چې بالاخره هغه چې ټوپک یې ناخیزه ټوپک یې واخلي، دا ترخه تجربه وه. د نه تکرار اعتراف په دې منل په دې چې دا د یوې خوا په ګټه باندې نه دی، دا په خپل ذات کې یو تضمین کیدی شي، او همدارنګه د خبرو په پای کې لیکلي ضمانتونه باید هم ووسی. آقای سلیم، اگر این تضمین‌های جهانی و این مواردی که باید طالبان تاکید دارن مورد تضمین قرار بگیره، آیا شورای عالی صلح و حکومت آماده مراحل پیشبرد بعدی این مذاکرات هستند؟ هر طرحی را که رویش ما کار میکنیم یا هر طرحی را که ما میخواهیم که او به پایانش برسه، به انجامش برسه، او باید طرحی باشه که افغانستان شمول باشه، تمام اقوام، تمام اقشار، تمام جریان‌ها و تمام پدیده‌های افغانی را باید مشمول شود. هیچ کس خود احساس بیرونی بیگانگی تقریبا نکنه. به شرط‌های طالبان برای انجام مذاکرات بین الافغانی تقریبا مشخص شده و مادوار یاد شده در توافقنامه‌ای که در نشست مسکو هست. شورای عالی صلح برای برداشتن یک گام جلوتر برای عملی شدن این خواسته ها و حداقل در یک تصمیم میانه باید به هم به توافق برسن، چه کارهایی انجام داده؟ ما به فکر از این هستیم هر موردی را که طالبان میخوان رویش بحث بکنن، در میز مذاکره بیان، در یک تفاهمی که با مردم افغانستان داشته باشن یا با نظام افغانستان داشته باشن، او موارد، هر موردی که باشه قابل بحث است. ما حتی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هر موردی را که داشته باشن ما آماده هستیم همراهشون بحث بکنیم و مطمئن هستیم در نتیجه بحث و در نتیجه تبادل نظر ما همراهشون به یک تفاهم رسیدنی هستیم و حتما هم میرسیم. سپاس. تشکر. بیا ګډونوال کلاسونه پورته کوي. به نام خدا، فاطمه حسن‌زاده هستم، محصل رشته فلسفه و جامعه شناسی. میخواستم بپرسم که کسایی که من حیث نماینده مردم افغانستان در این نشست حضور می‌یابند، اینا بر اساس کدام معیارها انتخاب میشن و تا چه حد اینا توانستند که موفقانه نماینده واقعی مردم افغانستان و منافع مردم افغانستان بشن؟ سپاس. تشکر. نورستاني صاحب، تاسو خو هغه دوه ښځینه ګډونوالو څخه وایي کېدای شي دلیل دا اوسي په دې خاطر د ښځو په استازیتوب در غوښتي دا نور په کوم اساس ټاکل شوي و یا بلل شوي و؟ نشستی که در مسکو بود، شما دیدین که در راس امی هیئت ما یا امی گروپی که رفته بودن جناب کرزی صاحب حضور داشتن و شما میفهمین که یک رهبر ملی رئیس جمهوری افغانستان بود و در کنار از این دیگه گروپ هایی که در اوجه بودن کلش رهبرای جهادی بودن، متنفذین بودن. انتخاب چا کړی و؟ پوښتنه کېدای شي ما خو تاسو ته ویلي چې دا خو یوه بلنه و د افغانانو لخوانه. تشکر. مننه. آقای زاخیلوال، به نظر شما در چنین مذاکرات و نشست‌های مشورتی به گفته خود شما چه کسانی با کدام معیارها هم از جانب حکومت و هم از جانب جریان‌های سیاسی باید اشتراک کنند؟ ببینین این نشست اول بود، چهره‌های مطرح سیاسی کشور همه‌اش دعوت نشده بودن ولی اکثریتشان دعوت بودن. این کدام مذاکرات رسمی نبود که در اینجا موضوع نمایندگی کردن و نماینده بودن خیلی زیاد مطرح شود. از این خاطر است که نشست ما کنفرانس نامیدیم، کنفرانس بین الافغانی در مورد صلح گفتیم. در اینجا بود که ما به شکل انفرادی دعوت شده بودیم ولی کوشش کردیم قبل از رفتن ما و بعد از رفتن ما که اگه انسجام نزدیکتر که خوشبختانه فایده کرد و اونمو فایده کرد که باز مدیریت خود مجلس را به دست بگیریم و همچنان توافق شد به مجلس آینده. طبعا که عالی ما پیش بین هستیم در مجلس آینده کوشش، البته ما تنظیم کنندهش نیستیم، بزرگای زیادی که در اونجا هستن که در اون نظر خواهد داشتن به شمول
رهبری و حکومت ما که چطور بتانیم هم تعداد خواهرای ما کم بود باید زیاد شود. جوانای ما که خیلی زیاد حضور نداشتن، یک کمبودی بود که احساس میشد مطلق باید که جوانای ما در اونجا نمایندگی داشته باشن. بزرگای دیگه بیرون از حکومت، بزرگای سیاسی که حضور نداشتن باید حضور پیدا کنن و همچنان حضور خودی که امیدواریم است که این همین چیزی که من میگم که یکی ما با اجنده مشخص نرفته بودیم. هغه خو د روسیې کې چې جوړه سوې وه هلته میشتو افغانانو تنظیم کړی، دا د دوحې به څوک تنظیم؟ دا به موږ مشترکه تنظیمو. دلته کابل نه د موږ او د طالبانو ګډون کوونکي به مشترکه تنظیمو. مخکې باید په اجنده باندې په دغه کې مو اجنده نه درلوده، مخکې په ماسکو کې، مګر خو چې اجنده هم ذاته پیدا کړه. څه شی ده؟ هماغه چې یو فریم ورک هم جوړ کړه، صحیح، د سولې دپاره چارچوکاټ هم جوړ کړه. په راتلونکي کې به طبعا یو مشخصه اجنده ولرو، د مخکې مشخص هدف ولرو. یعنې دا اړیکې مو اوس ترلاسه کړي طالبانو سره منظم تماس کې یاستئ؟ بالکل شته. مخکې که چېرته مثلا موږ وکولی شو چې من حیث د افغانانو نه په داسې شکل استازیتوب وکړو چې قناعت ورکړو هغې خواته چې په افغانستان کې سرتاسري دایمي اوربند رامنځته شي، ده وړه خبره وی. ثبات دوباره به شما برمیگردیم. اجازه بدین آقای سلیم را هم داخل بسازیم. شما برای نشست دوحه چه آمادگی ها دارین؟ تا هنوز ما از طرف طالبان کدام چراغ سبزی را ما مشاهده نکردیم. سپاس. تشکر. مننه. بیا ګډونوالو ته وخت ورکوو. دغه مابین قطر څلورم قطر کې ناست تاسو مهرباني وکړئ مایک به درته راوړي. شرف الدین یوسفی هستم از ولایت لوگر. سوال ما متوجه آقای زاخیلوال میشد. آقای زاخیلوال، این که حکومت تاکید بر صلح مدبرانه دارد و با برنامه 5 ساله خود به خاطر صلح تاکید دارند و این که به یک بارگی اونا خواهان فراخوان لوی جرگه مشورتی شد، از دیدگاه شما این لوی جرگه مشورتی که قرار از ماه هود برگزار شود، آیا اجماع ملی را به خاطر صلح به وجود خواهد آورد و این که شکل سیاسی و نمایشی خواهد داشت؟ اول خب که اردو پروسه باید یکی شود. اگر ما واقعا کوم دوه هم د مسکو کې چې څه تصامیم نیول شوي، هم مشورتي لویه جرګه، دا باید چې سره مدغم شي، دا باید سره یو شي تر څو چې زموږ امیدواري پیدا شي چې واقعا موږ یو اجماع لرو. از خواستن لویه جرګه من حیث افغان همه ما و شما باید حمایه بکنیم، ولی لویه جرګې واقعي مردم افغانستان مننه ډېر زیاته. جرګه مخکې د مشورتي لویه جرګه به مخکې راځي که ستاسو د دوحې دویمه ناسته؟ که د دوحې د ناستې نه وروسته شي چې د اغیزې خبرې او د مسکو خبرې ټولې یوې شي او بیا په جرګه پې باندې تصمیم ونیسي، ښه خبره ده. او که وروسته کیږي چې هماسې زاخیلوال صاحب وویلي زه هم نه پوهېږم. د دوحې په ارتباط باندې زه خو څه نشم ویلی، اما د مشورتي د لویې جرګې مشورتي په ارتباط باندې دا ویلی شم چې د صلح ته د رسېدو دپاره موږ مجبور یو چې لارې چارې وسنجوو او لارې چارې ورته پیدا کړو او دغه هله پیدا کېږي چې خلکو سره دغه موضوع شریک کړو او چې ټول خلک را سره په دغه موضوع کې را سره شریک شي چې موږ په کوم لاره باندې کولی شو چې مذاکراتو ته ورسېږو. پروا نه لري که مخکې وي که وروسته وي، مګر لویه جرګه دا باید سره هماهنګ وسي. فکر وکړئ زاخیلوال صاحب، لویه جرګه مخکې وشول او ویې ویلې چې د حکومت له ګډون پرته دا مذاکرات باید ونه شي، څنګه به کوئ تاسو؟ دوام ورکوئ که د لویې جرګې منئ؟ اوس تاسې مخکې زه نه غواړم چې د مخکې ووایم چې زما امیدواري دا ده. تصور خو په ټولنه کې دا موجود ده که نه؟ تصور زما همدا دی چې موږ باید لویه جرګه کامیابه کړو. تصور زما دا دی چې مطلقاً چون حکومت به مسئول د لویې جرګې اوسي، د حکومت هم علاقمندي متیقن په همدې کې ده چې لویه جرګه کامیابه شي او کامیابي په دې کې ده چې دا ټولې پروسې سره همغږي کړي او یوې کړي سره. سپاس. شکر. و شما میتونید از طریق راه‌های مختلف در برنامه جرگه آزاد وصل شوین. از طریق فیسبوک، اینستاگرام، توییتر میتونین جرگه آزاد بنویسین و برنامه جرگه آزاد BBC وصل میشین. و از طریق یوتیوب هم میتونین بحث مکمل جرگه آزاد را در یوتیوب چنل ما تماشا کنین. حالا هم یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. یو ځل بیا هرکلی درته وایم د BBC آزاد جرګې ته د سولې په تړاو په وروستیو رامنځته شوو پرمختیاو باندې بحث کوو. مخامخ دلته ګډونوالو ته ورځو، بیا که څوک پوښتنه لري کیدای شي لاسونه پورته کړی سي. مهرباني تاسو هم. احسان الله ما نوروز د لغمان څخه.
پوښتنه مې دا ده چې په دې نږدې ورځو کې د سولې تاوده بحثونه د امریکا، د روسیې او د پاکستان په خپل منځ کې د افغانستان سره چې تر څو دوی وکولی شي د طالبانو د حکومت ترمنځ یو سوله رامنځته کړي، بلکې د حقیقت دا ده چې دوی په خپل منځ کې دا یو متضاد هیوادونه هم سره دي. نو دغلته څومره افغان حکومت او افغان سیاستوال څومره توانېدلی دي چې دغه خپل د هغوی ګټې سره خپل ګټو ته ترجیح ورکړي او دا موضوع خپل ځان ته راوګرځوي. مننه ډېر زیاته. دغه دویم قطار کې دا ملګري ته مو ورکو، بیا دواړه یو ځای زاخیلوال صاحب جواب. با نام خدا، عبدالحکیم عرفان هستم، محصل ماستری یکی از پانتونای کشور هند. ما اول یک پیشنهاد دارم در رابطه با همین نشستی که از طرف احزاب سیاسی که در مسکو صورت گرفته. شخصا من حیث یک افغان به این نشست‌های اصلا باورمند نیستم، چرا که مشکل اصلی گروه طالبان دولت افغانستان است، نه احزاب سیاسی. یک مشکل دیگه ای که یک سلسله مشکلات در خود درون احزاب سیاسی که اشتراک کرده بود وجود داشت. دیگه سوالم برمیگرده به جناب معاون رئیس ریاست شورای عالی صلح، چون ما از ایجاد ریاست شورای صلح در افغانستان چندین سال گذشته، اما هیچ کنم دستاورد شخصا خو من ندیدم میره کلگی باورمند است. یک دستاورد کوچکی از شورای عالی صلح با ما بگوین که در روند صلح افغانستان مؤثر واقع شده باشه که ما بعد از این باز ما با شورای عالی صلح هم باور کنیم که یک امیدوار شویم که صلح با وجود میاد. تشکر. اول سلیم صاحب شما بفرمایید. دغه دوه نورې پوښتنې تقریبا سره ورته دي او دا نور میلمانه جواب کړي. شورای عالی صلح یکی از کارهای بسیار عمده و اساسی را که انجام داد، ولایت به ولایت علما را جمع کرد. بعد در مرکز افغانستان در حدود 30,000 نفر عالم جمع شدن، همه به یک صدا فتوا دادن بر حرمت جنگ و تاکید کردن بر روند صلح در افغانستان. جنگ موجود افغانستان حرام دانستند. همچنان شورای عالی صلح سعی کرد، تلاش کرد تا نشست علمای پاکستان، افغانستان و اندونزیا را در اندونزیا دایر کرد. یک اعلامیه مشترکی صادر کردن مبنی بر حرمت جنگ و تاکید کردن بازم بر روند صلح. شورای عالی صلح سعی کرد، تلاش کرد تا نشستی را در جده داشته باشد و به تعقیبش هم در مکه مکرمه داشته باشد. اعلامیه را در مکه مکرمه مبنی بر حرمت جنگ، حتی جنگ افغانستان و فتنه خواندن. این همه فعالیتایی بود که شورای عالی صلح انجام داد و طبعا تاثیر خود داشت، نتایج خود داشت. دخیل تشکر سلیم صاحب. هیله د سید قناعت حاصل سوی. زاخیلوال صاحب مهرباني وکړئ. هغه یو باور نه درو په دغه سیناستو باندې هغه بل ورور ګډونوال ویلي چې دا متضاد هیوادونه دي د سولې هڅې یې روانې کړي، د خپل ذات کې په ټکر کې دي سره. دې کې شک نشته چې بدون د سیمه ییز ملاتړ و اجماع به سوله افغانستان کې ستونزمنه اوسي. نو دا ډېره اړینه ده چې موږ سیمه ییز اجماع او ملاتړ ولرو. روس او امریکا کافي اندازه خپل مخالفتونه سره ساتلی شي، مګر د سولې په اړوند باندې په افغانستان کې مشترک نقاط هم پیدا کولی شي. لري خو نه اوس د مسکو په ناسته کې دا مشترک اړخ پیدا کړ. زموږ بهرنی سیمه ییز سیاست ډېر بریالی نه و. که بریالی وی نو نن به مونږ البته بیرته ګرځي دې ته چې باید سره که نن وی مونږ باید مثلا ایران او سعودي باید حد اقل د افغانستان په برخه کې همغږی وي. خو د دغه بهرني سیاست یو مهم عنصر تاسو وایست. په اسلام آباد کې 3 کاله شاوخوا سفیر وایست. مثلا پاکستان او د افغانستان روابط ښه نه شو، یو کېدای شي نیوکه تاسو ته راځي. نه بالکل راځي، مګر یوازې په پاکستان باندې نه کېږي. په هغه ځای کې چې د پاکستان کې چې ما کومې هلې ځلې کړي دي، ټولو دوستانو ته په ډېر وضاحت سره د افغانستان د ګټو دفاع کړې، په ډېر وضاحت سره د افغانستان ګټې د پاکستان سره په ښو اړیکو کې تعریف کړي دي. سپاس. دوباره به شما برمیگردیم آقای زاخیلوال. خیلی خوب است که اشتراک کننده ها را بیشتر سهیم بسازیم در بحث. اشتراک کننده هایی که پرسش دارن دست خود بالا کنن. سراغ یکی از اشتراک کننده هایی میریم که دست خودشان بالا کردن و از یکی از مهمان های برنامه ما پرسش دارن. میپرسیم که پرسششان به کدام مهمان ما برمیگرده و چه پرسش را بیشتر مطرح میکنن. السلام علیکم. محمود احمدزی د کابل ولایت څخه. د ما پوښتنه زاخیلوال صاحب ته متوجه کیږي. زاخیلوال صاحب خبره وکړله چې موږ په دې سولې په نتیجه کې له داخلو هیوادو څخه موږ ضمانت اخلو د صلح لپاره چې آینده کې به بیا جنګ نه کي. نو د بن د کانفرانس کې هم ضمانتونه واخیستل سو او بیا دا جنګ ادامه پیدا کړله په افغانستان کې 18 کاله. آیا
دغه ضمانتونه به د بن کانفرانس له ضمانتو سره څه توپیر ولري؟ ممنون. ځاخیلوال صاحب مهرباني وکړئ. مخکینیو تیروتنو ته په نظر سره چې هغه تکرار نشي، هم اخلاقی ضمانتونه باید موجود اوسي. تعهدات د طالبانو د خوا نه په دې درک چې د طالبانو دورې کې هم تیروتنې شوي، هغه شکل نظام چې په دې ولس باندې حاکم یوازې امنیت هر شی نه دی. نو په هماغه درک چې د دوی حکومت هم تیروتنه وه، په دې درک چې د مجاهدینو حکومت هم تیروتنه وه، په دې درک چې د هغې نه مخکې هم تیروتنې وي، دا خپله او په څنګ د دې کې ما ورته ویلي چې قوي ضمانتونه، یو ضمانت پکې همدا دی چې نظام تداوم پیدا کړي. مننه چې ډېر د مسکو ناستې ته هم د بحث ځانګړی نه سي، ځکه ډېرې نورې ناستې هم شوي دي. سلیم صاحب لنډه پوښتنه دغه د دوحې تېره ناستې د 5 ورځې د خلیلزاد صاحب او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې وشولې، له دې نه وروسته دلته په کور دننه مثلا ولسمشر په یو ډول باندې په خپلو خبرو کې خپلې اندېښنې په ډاګه کړې. ستاسو اندېښنه له دغو دواړو خبرو نه شته که نه شته؟ که لکه ځاخیلوال صاحب او نورستاني صاحب تاسې خوشبینه هستئ؟ ببینین، یک سلسله همزمان با نشست دوحه و طولانی شدن نشست دوحه یک سلسله افواهات پخش شد که به هیچ صورت قابل قبول برای مردم افغانستان نبود. من فکر میکنم بعد از آمدن آقای خلیلزاد به داخل کشور و صحبتایی را که داشتن با رهبری حکومت و صحبتایی را که داشتن با رهبری شورای عالی صلح و او بسیار به صراحت گفتن که موارد قابل بحثی را که مردم افغانستان نگران از او است، او مأموریت ما نیست. او مسائلی است که طرفین یعنی مخالفین مسلح و دولت افغانستان باید روی او بحث بکنه، روی او باید تفاهم بکنه. مطلقا ما در او موارد نه وارد شدیم همراه طالبا و نه وارد میشیم. او مسائل از صلاحیت خود مردم افغانستان است که راجع به نظامشان، نظام راجع به آیندهشان تصمیم بگیرن. خلیلزاد صاحب گفت که صلح قربانی میخواد، باید قربانی بدم. اشارهش نمیفهم برای چی بود؟ خب طبعا وقتی که با کسی تفاهم میکنین، گفتمان میکنین، مواردی را باید از او بپذیرین و مواردی است که باید از شما گذشت بکنین در گفتمان یا در تفاهم یا در جرگه ها. طبعا این گپا میباشد، اما کدام نقاط مشخصی که شما بیشتر به او اشاره کردین همچون مواردی به هیچ صورت نبوده و همچون مواردی نیست. بسیار تشکر. حالا هم یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. سلام دوباره، بیننده ادامه بحث جرگه امشب هستید. آخرین پرسش های جرگه امشب را هم می داشته باشیم. دوستایی که پرسش دارن برای آخرین پرسش ها دستای خودشان بالا کنن. به نام خدا، فاطمه مهدوی هستم از ولایت قرسال. من متوجه خانم نورستانی است. خانم نورستانی، به نظر شما آیا صلح چی تغییر در وضعیت زنان در کشور ایجاد خواهد کرد؟ یک پرسش دیگه هم شما پرسش دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمدزی خاطری د زابل د ولایت سره غلم او پښتنه مې متوجه وزیر صاحب ته ده. وزیر صاحب د مسکو ته ډیر خلک تللي و، ټول موږ ته د قدر وړ دي او واقعي نمایندګانو مشرانو، اما د KGB پر چالاکي باندې چې د جبل سراج په نامه باندې پخوا یو تړون موجود و، موږ ته راپاته ده په بعضې کتابچو کې. دغه ناستې او هغه د جبل سراج ائتلاف به څونه تفاوت ولري؟ ډېر تشکر خاطری صاحب. اول نورستانی صاحب مهرباني. ما نگرانی های خود حال در ولایات داریم، اما صلح واقعا هم یک تغییر هست. اگر خدا خواسته باشه ما به صلح برسیم، یک تغییر بسیار مثبت در زندگی کل ملت افغانستان به ویژه خانم‌ها میارن. شما میفهمین که قربانی جنگ فعلا ماها هستیم. پسر، شوهر، پدر کلش از ما شهید میشه. به او اساس ما زیاد نیاز داریم به صلح. اگه صلح دیش کو کې د سیلګ اخو د خو ناس دلته د
میرمنو د حقونو مبارزینې کوي او اندېښنې په ډاګه کوي. دا اندېښنې پر ځای دي که بې ځایه؟ دا اندېښنې خو ځکه موجودې دي چې د تیر وخته په لیدو سره دي دا اندېښنه لري، اما موږ دا اندېښنه فعلا نه لرو، ځکه یې نه لرو چې زموږ په پرېکړه لیک په ماسکو کې او په ناستو کې هم چې موږ مخامخ درلودل، هغې هم په دې عقیده و چې موږ نور شاته نه ګرځو، شاته چې څه تیر شوي و هغه پاتې شول. دا په خپله د دې معنا ورکوي چې یو مکمل تغییر راغله. آقای زاخیلوال، خیلی کوتاه اگر چون در بخش پایانی قرار داریم و پرسش اشتراک کننده ما پاسخ بدین. اوس نو هغه د جبل سراج وخت نه دی. زموږ خبرې په هر قدم کې مطلق باید ولس سره، نن هر څوک په خپل کور کې یو تلیفون لري، هم ژورنالیست دی، هم یو سیاسي کارکوند دی، هم یو مدني کارکوند دی، هم د ملک ویاند دی. اوس پیاوړې روسیه ده، سیاسي مبارزه یې نړیواله سطح کې زیاته شوې ده. موږ هم پیاوړي یو، موږ هم پوهېږو، موږ هم په دې باندې موږ چې هر افغان یوازې دا نه دی چې دا زه هلته کېناستم یا واخور کېناسته، موږ هر یو چې تاسې هلته کېنو هغلته به د افغانستان د ګټو موږ دفاع کوو. موږ هر یو افغان چې هلته کینو هیڅ خبره د بل نه پټه نشو ساتلی. همدا دی چې د ماسکو یوه خبره څه که تقریر وه ټول خبر دي، څه که لیکلي و ټول خبر وو. پټه معامله په دې کې نشي کېدی او نه به یې چې وشي. نو همدغه دی چې مکمل شفافیت د سولې په خبرو کې، که دا حکومت یې مخکې وړي که دا بل څوک مخکې وړي، سوله اپراتیفي شی نشي کېدی. سوله ملي شی دی او ملي شی کې مطلق شفافیت او د ټولو عوامو که هلته په میز کې ګډون نه وي کړی، باید خبر وي چې څه خبره ده او څه خبره کېږي او زما حقوق او زما د هغې نه هلته په څه شکل دفاع کېږي او په څه شکل باندې زما غوښتنو ته جواب ویل کېږي. سپاس. آقای سلیم، به عنوان جنببندی اگر بپرسیم، پس از نشست دوحه و نشست مسکو این چندمین باری است که با یک نحو مذاکرات صلح و حداقل به گفته آقای زاخیلوال و خانم نورستانی گفتمان صلح حداقل جریان داره. اگر همین گونه ادامه پیدا کنه، شورای صلح در این میان چه میکنه؟ من فکر میکنم تا مادامی که در موقف ها تغییر ایجاد نشود ما شاهد هیچ گونه تغییری نخواهد بودیم. صحبت هایی که طالبان در مسکو داشتن علاوه بر موارد بسیار محدود و مشخصی را که جناب وزیر پیشتر به او اشاره کردن، کدام تغییر فاحشی را ما در موقف طالبان ندیدیم و شاهد دیدگاه متفاوت از دیدگاه گذشتهشان ما نبودیم. این موارد کلیشه‌ای که در گذشته ها میاد میکردن، ما پیشتر یکونی ما قبل ما به مسکو رفته بودیم، برای طالبان صحبت‌هایی داشتیم، عین بیانیه را داشتن. حتی در اعلامیه هم زیاد موارد انعکاس پیدا کرده که در بیانیه عباس تانکزی بود. تا مادامی که در دیدگاه زیاد تغییر نیاید و در دیدگاه کسایی که همراهشان هستن، یعنی ارتباط دارن همراهشان، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، یک تفاوت محسوسی به میان نیاید و او آماده نشوند با طرف افغانستان که از مردم افغانستان نمایندگی میکنه که امان دولت اسلامی افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان است وارد مذاکره شوند، تمام موارد قابل بحث خود در میز مذاکره نگذارند و در تحت اشراف کسایی که و بالایشان اعتماد دارن و ما بالایشان اعتماد داریم مسائل یعنی به صداقت پیش نروه. من فکر میکنم که ما شاهد یعنی روند مثبت آنچنان روند مثبتی که زیاد امیدوار کننده باشه نخواد بدیم. تشکر. نورستاني صاحب، علاقمندي د طالبانو کوم اړخ ته زیاته دغه بین الافغاني مذاکراتو ته پاکستان سره دغه خبرې دوی کوي، پاکستان رسمي بلنه ورکړې، امریکا سره د روسیې په منځګړیتوب کومې خواته دوی علاقمندي تاسو د ورسره ولیدل؟ اوس په بین الافغاني خو ډېر تاکید لري او ډېره خوشحالي مو ښودله چې ښه ده چې دلته موږ ټول افغانان یو په خپله مسلې خبرې کوو. اما په مجموع کې بعضې غوښتنې چې دوی ولري لکه د تور لیست نه لرې کېدل یا د بندیانو خوشي کېدل، هغه څه دي چې باید هم دوی هم د افغانستان د حکومت سره او هم د امریکایانو سره مطرح کړي، ځکه تور لیست خو امریکایانو سره ده. او د پاکستان سره د دې ناستې په اړه اندېښنې شته که نشته؟ زاخیلوال صاحب، زه لرم. زه فکر کوم چې د طالبانو منل چې په دغه وخت کې البته هغه شکل د اعلامیې د طالبانو چې په کوم هدف باندې د پاکستان د حکومت سره کینی، هغه د اندېښنې وړ دی. طالبان نه باید چې داسې وښیي لکه دوی چې د نظام نه نمایندګي کوي. وایي د مهاجرینو په موضوع د افغان سوداګرو د افغانستان په اړیکو ورسره دا درسته نه ده. دا هیله بخونکي هیله یو څه کمی د دې دغه څه دې وشي نو زموږ طبعا دوی خپل دغه لري، زموږ مشوره به ورته دا وي چې
چې خصوصا اول چې د پاکستان په رول باندې مثبت رول دی خدای وکړي چې لوبولی شي چې وی لوبي مګر تر اوسه پورې چې کافي اندازه شکونه موجود دي نو ډیره زیاته لیوالتیا د طالبانو د پاکستاني چارواکو سره د ناستو ښکاره ناستو او هغه په هغو مسایلو باندې چې سولې ته هېڅ اشاره نه ده او وایي چې په د دوو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې کوو د ډېرې ښه مثبت انعکاس نه لري. تشکر. او سلیم صاحب هیله مو څه ده چې د دوحې په دې دوه پړاوناسو کې د امریکا او طالبانو او د طالبانو د سیاسي ډلو دې ته به بالاخره د افغانستان حکومت کوم یوې ته ورداخل کړی شي که نه توقع په مسکو کې هم غوښتنه همداسې وسو چې بالاخره راتلونکي نسل کې به هڅه وسي د افغانستان حکومت هم ورداخل سي. فکر کوئ ورتلی شي همغه لاره برابره سوې ده؟ بغیر د هغه نه خو موږ تاسو د هیڅ یو موفق یعنی گفتمان یا د خبرو شاهدان بنوسیږو. بغیر د هغه نه امیدواریم چې کوم خبرې چې اوس فعلا په دوحه کې روان دي یا کوم حالات چې اوس مخې ته راغل د منطقې په سطح باندې په کچه باندې په سطح باندې یا د نړیوال په سطح باندې ټول مؤثر تمام شي او طالبان بالاخره آماده شي خبرو ته چې د خبرو په نتیجه کې تفاهم ته ورسیږو. ځکه چې د دې نه بغیر موږ هیڅ لار نه لرو. یک چیزی که بسیار زیاد ما را نگران ساخته یا نگران میسازه است که شتاب زدگی مفرط در راستای روند صلح از طرف‌های مختلف از هر جهتی که باشه تشویش ما است که او صدمه نزنه روند صلح را. باید روند صلح به اساس یک تعقل، به اساس یک تدبیر، به اساس یک درایت تاکتیکی پیش برود تا اینکه ما شاهد موفقیت‌هاش بودیم. مطلق ز دوی سره هم نظر یم خو مګر دا هم نشو ویلی چې مونږ 15 کاله نور انتظار وباسو. 15 کلنې پروسس د سولې سره مونږ موافق نه یو. 15 کاله انتظار کول دې ته چې مونږ سوله راولو معنا دا چې 1 لک 1.5 لک کسان افغانان باید نور وژل شي. هغه سوله لا پسې مغلقوي خکیه نه نو فلهذا زه د اوږدې پروسې سره د کلونو د پروسې سره د سولې په اړوند باندې قطعا دغه نیم او امید ورکوونکې او هیله بخونکې نه ده. موږ که غواړو چې خو د حکومت غوښتنه هم دا ده چې زر د موږ داخل شو چې د مسله یو لاره پیدا کړي. که طالبان نه غواړي چې له حکومت سره خبرې وکړي خو دا خو دی چې باید چې د هرو هلو ځلو سره چې دا زمینه برابروي باید حمایه وشي. مګر موږ سرعت ته ضرورت لرو چې دغه نن شپه یې کولی شو چې سبا ته انتظار ونه باسو. مننه ډېر زیاته. ملګرو ملتو هم له ښکېلو غاړو غوښتي دي چې د سولې په پروسه کې د ژر تر ژره د افغان حکومت د ګډون دپاره هم زمینه برابره سي. په همدې هیله باندې د افغانستان په دننه کې سیاسي ډلې سیاسي مشران او د سولې شورا او د افغانستان حکومت غوښتنه هم دا ده چې دغه خبرې زر تر زره د افغان حکومت په ګډون باندې ترسره شي او ټاکل شوې ده په فبروري په 25مه باندې د امریکا او طالبانو د 5م پړاو خبرې شروع سي. ډیره تمه کیږي په دې کې په یو لړ مسایلو باندې توافق وشي. و جا داره که از مهمانان ما مولوی عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح و حضرت عمر زاخیلوال وزیر سابق مالیه و یکی از اشتراک کننده های نشست مسکو و خانم حوا علم نورستانی یکی از 2 خانم اشتراک کننده نشست مسکو هم تشکر کنیم که در برنامه ما اشتراک کردید. او دلته ناسو ګډونوال څخه هم ډیره زیاته مننه کوو چې په نننۍ جرګه کې له موږ سره ګډون درلود. تر بلې جرګې مې په لوی او بخښونکي الله سپارم.